سنډې ګارډین وایي RATIS په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات کوي. سنډې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د ګډو تروریستي ضد اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان سیمه‌ییز تروریستي ضد چوکاټ یا RATS اراده کړې چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات وکړي. د ورځپاڼې پر اساس دا پریکړه د RATS د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هند یې کوربه. سنډې ګارډین لیکلي چې جګپړو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي په دې پریکړه کې ډېره مهمه ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شوی دی. دا به پاکستان چې پوځي هلته د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی له عجیب حالت سره مخامخ کړي. ورځپاڼه د ډیپلوماټیکو سرچینو په خبر زیاتوي د ګډو اقداماتو په اړه د خبرو په لړ کې د هند په مشرۍ غړیو هیوادونو لکه پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې لوی او لا مسؤلانه رول په غاړه واخلي ځکه چې پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګاونډی دی. له پاکستان همداراز وغوښتل شول چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو په ګډه جګړه کې ټوله ممکنه مرسته وکړي. د ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې پاکستان به کوي د پریکړه لیک له دې کبله چې د شورا غړی دی تصویب کړی وي خو د اسلام آباد حکومت به خوشحاله نه وي. د منځنۍ اسیا یوه چارواکي سنډې ګارډین ته ویلي د ګډو اقداماتو په اړه له پریکړې وروسته به پاکستان او نور هیوادونه فرصت لري چې تروریستي ضد جبهه په تیره بیا په افغانستان کې جوړه کړي چې ویل کېږي تروریستي ډلې هلته د پاکستان د پوځ له لوري ساتل کېږي. دا هم ویل چې پاکستان اوس دا چانس لري چې د دې ماموریت په اجرا کولو سره له نړیواله ټولنې ته ثابته کړي چې دا خبره سمه نه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.